د امریکا په خاطر د لاس ورکړه دا یو خو د لاس ورکړي ده ګوډه خپل مرداري ته تشنا بر رسولای نشي ما د حالت په تار وصل څه حالت دی په مراوس خزه صحیح ده ګوره زه تا اوس وښیم چې زما خپل لاس وتلی ده او کما خپل لاس ورکړي ده کتا که چیرته بیا دومره جرأت او ودی کولای سوله بحث وکړي اصول باید مراعات کړي دلته هر هغه څوک چې دلته بحث ګوره یو دقیقه ته اصول نسی مراعاتولی ته اوس حتی په دې خاطر باندې چې زه بالکل په دې نامه ورونه نه لرم یو دقیقه الله اوس که درته وایم چې چاته زنګ وهلی دی د شاهد راپورته کړمه بیا و بیخي خراب شي ګوره بارکزیه بیا دونه خرابېږي بیا نو ریکه درته خدای ناخواسته که یو دم د خپل فامیل نه اتا دوه مورګانې وي ګوره غونډ شیانه نه زه خبر خپله مور د ژوندی د بل ورور د مور هم نه وه او مور دې دغه سړي ساتله چې دغه زه ګوره دا شخصي شیان نه دي دا واقعیت راته موږ ته یې ویلي دي چې د ما زوی ما اخلی د ما زوی کنځلې کوي اسلام ته کنځلې کوي بد رد وایي ګوره شاهینه ګوره زه چې ستاسو سره د طالب سره دشمني یا مبارزه کوم یا ورسره جنګېدلی یم په رڼا مخ ورسره جنګېږم او دا راته افتخار دی نو اچغېږه عکس خراب راځي عکس خراب راځي بارکزیه ما چغېږه تو با ابوسین څه وایي غوږ ونیسئ خدای دې خوار نه راچم اول خو شاهین صاحب سلامونه ټولو ته د کاجي صاحب په شمول باندې افتخار دی دومره درواغجن دا سړی دومره درواغجن یو ورته صبر وکړه غلامه صبر وکړه صبر وکړه غلامه نشته کړي په کې صبر وکړه بنده که صبر خو وکړه غاپه ما یو ور دلته په کمنټ کې شاهین صاحب لیکلی و چې زه بارکزی نه یم اول خو په دې غږ درواغ دی په خپله بارکزی ده بدر په یو لایو کې نه ها د قطر دفتر ورخیسه مبارکه ها هوی دا مبارکیان سره شو دا درواغجن ده دا سړی دا د شاپور په نامه باندې یو ورور هم لري د دغه مور زه په خبر یم دلته کاري صاحب ته دغه پیشنهاد کړی و چې د خدای په لیاز دغه زوی ما کړی دا د ما زوی په لایپو کې ما اخلي نو د تاسو شاهین صاحب زه دا هیله کوم چې دغه هزار وهلی دغه لایپو ته مه راولئ دغه چې چې ټول درې نفر هم نه درته ناست هغه شکنځاوي درته کوي او لودا ته موږ زه تا نه پیژنم بارکزیه ګوره شاهین صاحب چې سړی خپل چکر درجې پورې نشي وړی ایا دې خپل دغه درجه خپل جې پورې نشي وړی هغه بیا دلته موږ ته اختیارونه راکوي هغه به شی سي خبرې به شی او زه دغه طالبانو ته ایران پاتې یم چې دا ولې دغه د تنین د نامه نه پاس خلک نه ولي غونډې چې ویشه اسدالله خالد هم د لاندې نه خراب کړی دم دغه نورې هم دي دا څه چې دي د لاندې ویشتلي دي او د خدای دپاره دا څه رقم حساب دی خو لږ دا د میل داسې پورته دا عبرت شاهین صاحب دا عبرت لپاره دا خلک دا رقم کړي دي دا د عبرت لپاره دا خلک دا رقم کړي شاهین صاحب ته ولې داسې کوي ګورئ که تاسو کې انتان نه ورکوي بچیه دا د تاسو دا د پوهېږي دا د شاهین لایف دی او دا د شاهین د ملګرو د قاضي صاحب او د عباسین او د زاید او د مبارز او د جنرال صاحب مبین د لایف هغه دی خو والا بلا تاسو داسې شوي زیاتې ریکه درته په خپلو قاطو کې لکه احمدشان میږیان چې هغه د چې دي چنجان یو بل سره خوري څوک هم مور ته کنځل زه د تا مور ته په ژوند کنځل نه کوم چې ته ماته سل کنځلې وکړې بارکزی زه نه درته ځکه چې تا مور ډېره محترمه مور وه هغه دونه مسلمانه مور وه چې په هغه مرګ په وخت کې ماته ویل چې د ما زوی موږ ناوخته ته کور ته ځې نه وطن دې پرېښی خاوره دې پرېښي بیا د خپل مرداري ته کناره به ته تشنا به نشي رسولی او ته راځې روژانه ما ته وایي چې زه دې نه پرېږدم ما داسې در سره کوم ګوره بارکزی داسې وخت به راشي چې له خیره سره خبر شي چې بارکزی روژانه خپله هغه ماین په خپل بلستان کې خکوي یعنی تشناب ته نه ځي ما کو داسې که راپورته کوم دی که سم صحیح تسلیمیږي تسلیم شي کنې تا غوندې چرګوړي آنتان مونتان نه ورکوي موږ په سکاټ میلر د بریک نه نیسي شاهین صاحب بخښنه غواړم دغه سړی بې ادبي ما دغه سړی اوس هم پیمپر تړي په پیمپر کې خپل مرداري کوي نو ته چې خپل مرداري په پیمپر کې کوي بیا دلته راځي موږ ته غټې غټې سرسرانه کې ولې توپونه راته ولې نه دې خوار که
بارگزای احتیاط کوه چې کوم بل ځای دی ونش کیږي اسه روزانه بواسیر لري خراب نشي راشه سم سي سلام علیکم که لوکس تسلیم شو روزانه مو ببینیم په دشا باندې وټپو ځاتینو ځخ خپل چکر دی او خپل مرداری دی تکینارا به پوری رسوه ته د مبارزې نه مبارزه د تا چپ د امریکان روان او ته روزانه مبارزه ورته کېده وای کال په کال به عقل کې پروسه کال کوي غول مغال نه کو ساکل چی کوي لکه چر کزه پروسه کال بده غیدل ساکل دا چی او شاهین صاحب هغه راځي لغړم په اخیره کې دغه ناره وهلې هغه نو هغه خپل خبره کې دغه لکه دا وسی دغه پیر هغه هم دغه څنګه پیډو په اخیره کې دا چی هغه هم دغه څنګه پیډو جرأت دونه لري چې لکه ټای چې کاست وخوري ورجانه جرأت دونه لري پرې د دونه جرأتي مو ته معلومه چې بیا د مرداري په بلستان کې یو جرأت لري جرأت هغه وخت درته چې مرداري ته تشنا به پوری ورسي بیا د زمانه مشته لاړه وته په خدای دی خو هدا شته د بارگزای رازه دلته پاس راشه داس را ته وای چې د تشنا ته کمور ځان ته یې کې د بسترې سره کنه ته د تا نه مبارزه خلاص ده ورو د امریکا په باره کې د ناتو په باره کې د افغانستان په باره کې ما دا وای چې د خپل مرداري کثافات ته خو تللی نشي کې خراب دي ماشاءالله و د تا هغه څورته ډنډګیر دي خراب دی هر شي خراب دي څه رقم د مرداري ته په بستر کې کوي څه رقم حساب دی تا خیر ورځ شفاخانه ده او پیچکاری دي او ډاکټرانو ته دائم پرتوګ دي ځان کې نشته دائم لوڅ پوڅ ګرځي په دغه خاطر پیچکاری دي کې ډاکټر دا څه رقم علت څه رقم حساب دی ته دا مبارک وي ورته شاهین زه در تخپل ځانو خیمه زما به تک ته وسو ګوره یو دقه زما د استاد دروغ اوس دلته زه په ځای وشم خبر وکړه غلام خبر وکړه اوس د بل وریم داسې ویل کامرای خپل کامرای یو بل الک ته برابر کړم ملتزم ته برابر نیسه تاو نه کله باور وکړه د لګیدلای دا تر اوسه پورې د اسناد کور داسې نقصان اډک د دوا د خدای د خوار نه لره ول په بستر کې بخنه ډیر روانه غول مرداری د بستر کې راغله دا بل وګورئ دا لا بل خوشالي تا ته چا چې بل ورونه اجازه راکړئ موږ تاسو دلې په یو بل حالت قرار یو بل هغه راغلی لیوانای راغلی د دوه سره بوم وکړي ښه دلې د همکار کومه ویډیو موږ سره پیدا کړې یو د په باره کې شی د موبین په نامه تاسو ځوان پیژنئ په سوشل میډیا کې ټول پیژنئ کله چې د لایف کتلی وا ابو مبتسنا وا زموږ په کور نه انګریزان راوخېژل وا څنګه هغه خبرې وکړي چې د خلکو هغه فکر او اذهان بدل اما دای چا کوته به فکر ختم ته په دې نه خبره به زمیره به غیرت افغان یو سوسیال خورا او کلب سخورا چې امریکان د خويندو لمنې پورته کوي تلاشي ته نه اخلي اما دای چا کوته به فکر ختم هیڅ کور ته څوک نه دی ورغلی دا څه حکومت جوړ کړی دا کور نه ده شي ده دا څه خبر ده درته دو دیوال و دو دروازه څه ګناه و دا دروازه هم پنجابی و دا دیوال هم پنجابی و دا کور هم پنجابی ده دا خلک پنجابیان دي دا ښځه پنجابی ده بې ضمیرو اما دای چا کوته به اما دې څه کوته دا څه ده دا دروازه د خلک پنجابیان ژوند کېدل دا څه شي داسې پټ ورته کوي دا څوک دی خدای دې خیر اوس هغه میډیا نه ده سندونه پراته دي اما دای چا کوته دا کور وګوره زه به د اوس راجع کمه پوه شوې دغه کور چې د ورغلي د دروازې څه ګناه درلودله د دروازې څه ګناه درلوده هغه ویډیو زه ښکته کړم استګم د دروازې څه ګناه درلوده د دروازې څه شی کړي د دروازې د چا سره دښمني درلوده چې تاسو به ډېر پرتګ اوهو ما چې د خدای لوی ته ورباس کړی خبرې زده کړئ د خبرو چغل و فریب نه رنګ هم نه درځي علم خو تاسو نه لرئ تحصیل تاسو نه لرئ تربیت تاسو نه لرئ پښې خدای دې څخه واخیستلې
طالبان او روزانه هغه څه شي چې هغه په سوري کې دوه سوري در وکړ بیا د مې چې داز وای د دوه ځایونه درز غف شای لوړ راشه دا له وګړي ژبه خو خدای نه دې څه کې سم خبرې وکړي ته جرأت لري زما خبره اورېدای شي شاینا زه جرأت نه لرم ایدو خبرې نشم اورېدای تا دا بل دې راوخل تراخ نه ورګې دا بل څه وای دا بل زنده جان څه وای لکه سپي غوندې غږ او دا خو ګوره ودې خرب نه اخیر لغته اخیر جنی دغه ته مو څه ویل دي چې دا مقتدا څه وای مو ته دا بل څه وای ته ولې دا وروره ته څنګه دا بیګا دې څنګه خو دا له وګوره بیګا زه هیڅ زه وروره زه ته اول ورته غږ دارم زړګی ته څوک دی ده پتا دې ښځه په خدایا یا الله دا سره هم راځه بارکزه ته دونه بیا وکیاري ته خو یوته کې کنځلې کې ته خو بیا خار یې خو دونه نه شاینا خر خو خلک خو څنګه متول کنځلې کې ولې غوته څه نه وای ته ماته کنځلې کې هغه دې ماته کنځلې کې تر ورځې ماته وای داسې خو زه ته کوم ته کله ما سره دښمنیم کوي خو دونه هغه مثلا سید د امریکایانو غلام یې خاري دغه بار وړي نه د ما دغه بار وړي شاهین صاحب دا نه خر ته دنیا خرج دي خرو غونډه غوژونه دي دا نه خر پروانه دا څنګه د خو د امریکا خاري سیدا چې تا دین خر دی نو تا غونډ انسانان څنګه وژني تا ته مرګ نه دی پکار یو دقه یو دغه خبره ده یو دقه دویم زبده سم نه شاهین صاحب وګوره زه کامرا لویه کمرونه تاسو وګوره په کې دونه نازک کې شوی دا کله چې انسان ولګي په سورین باندې دا چې لګیدل دوه بیچاره د په کې دونه نازک دي دغه پرتګ ځان کاغذ ته راغ کوري یا وړو کې پاتې دي او څه رقم نو سره په کمود چې نو ولګا کامرا دي صاحب ورا شاینا کامرا ولګا د خلک د په کې وویني باور وکړه په کې دونه نازک لکه د موږ د تاسو ګوتې دسي دا اډو کې د خو دغه هغه چې دغه رګ دی عصبي دی قطع شوی دی بیچاره ذاتی په کې وچې شوی دی د وینې جریانات کم دي تا دا بل راپور ته کوم ذات ته څه وایي په دوه او نه خو ما کوي دی الله روی ته ویل خدای بندگان خدای تعالی عقل دس که اخستای تربیه اخلاق دا څنګه یو د غور وهي ولې د موږ تاسو څه نه وایي نه تا څه وایي مرور جاشم ګوره قربان دسم زکه په ما قواره د انسان د خو اعصاب د سپی غوندې دي کنځلې مکه ول الله می راځه د وغه زه تا خور دې تا خو دې وګوره بیا می خور امور می څه کوي سلام علیکم و رحمت الله و برکاته راشه دې تا خور مور ته والله بیا د مخور امور ما خور امور پرې د مخور امور تاسو کوي راځه د بل راوخ ته څه پکې وای دغه ولی کنځلې ماته کوي د مخور امور څه ورته ویل ورګځي شاینا ته بالکل د انسانیت د چوکاټه وتلې چې څونه فکر خو خیر ته انسان د مور خور ته ولې کنځلې کوي دراشه ما سره خبرې زه د چا خور مور ته کاندان نه کوم په ما باندې خپل کینه ابل ورځ د اوس د وخت مو څنګه ته سپای وایلو چې راپور شي مو ته سپای وایي څنګه سپای راته تاسو بیګا ما ته خور نه مې دي کړی زه ته بیګا لایف نه وم راغلی دروازه نه غاړه دې بنديږي به ځای خبرې مکه راش په موضوع وغږیږي شاینا پرېږده چې په موضوع د سره وغږیږو شاینا